زه پوهېږم چې په ما دا 6 کلو کې 7 کلو کې څومره اخترونه تېر شوي په ما سره رقم تېر شوي دي. زه خپله احساس کوم زه هغه سړی وم چې همیش په زما حجره د دوستانو نه ډکه وه. زه کله چې لغمان نه موږ کله لغمان نه لاړلو په کابل کې اوسېدلو د ځینې د دې لحاظه چې وطن به مو ورانوئ وطن به مو خرابوئ د دې لحاظه په کابل کې اوسېدلو. په وظیفه کې به مصروف وم مور به مې راته زنګ ووه ما ته به ویله چې زویه ته چې نه یې په اختر کې هېڅ مزې نشته دا موږ کره څوک نه راځي. میوې چې څه شی مو راوړي دي هغه په قاپونو کې همداسې سلامتې پرتې دي. زویه چې ته نه یې دا خلک څنګه نه راځي ولې کشکې راغلی وی د اختر کې موږ سره د یو ځای اختر کړی وی موږ ډوډۍ تیاره کړې وی موږ کتغ تیاره کړی وی موږ انډیوالانو ته د خدمت کړی وی د اختر خو په شور ماشور باندې خوشحالېږي کشکې مو په اختر په لومړي سر باندې په سر باندې په تندي باندې ښکل کړی وی چې د مانځه نه راغلی وی. زه چې زما چې دومره عمر ده چې تقریبا 23 کاله ده زه مې د مور د محبت دپاره ترپېږم زه د مور د محبت دپاره همیش همداسې ترپېږم چې خدای کومه ورځ به یې زه مې د خپله مورجانه د سینې سره ونیسم. زما مور بیبي ته اعتکاف ته ناسته ده ټول افغانستان ته یې دعاګانې کړي دي ټول اولادونو ته یې دعاګانې کړي دي او همیش به دا دعاګانې خپل اولادونو ته کوي. خدای دې چې څومره مسافرین په هر ځای کې پراته دي د اختر د خدای په سر و سلامتۍ سره تېر کړي او خدای د خپل وطن ته بوځي خپل مورګانو سره د یو ځای کې دي هر چا چې تنکۍ ملایکه کوکۍ لورګانې به هلته په تمه یې زامن به په تمه یې چې اوس به مې باباجان یا پلارجان یا مې ورورجان د دغه ځای نه راځي کله به راځي. زه چې هر وخت هم خبرې د خپل ورورونو سره یا د خپل فامیل سره کوم نو د هغوی لومړۍ خبره به دی چې ته نو کله راځې موږ ته وایي چې ته نو کله راځې هر وخت وایي چې راځم نو ته نو کله راځې. زه یم چې راځئ چې زړونه سره یو کړو راځئ دا دومره چې کړېدلي دا دومره چې د هېواد نه مسافري خو یو ورځ مسافري خو 1 کال 2 کال 3 کال 4 کال یا مسافري کې خو یو ځل د خپل فامیل سره خلک کتلی شي که نه. زما په دوبۍ کې مسافرین زما په سعودي عربستان کې مسافرین زما په دې ترکیه کې دا 14 کلن 19 کلن ځوانان چې په څه سختۍ باندې عمر تېروي په هغوی به څه رقم اختر تېرېږي. هر ځای کې نن ویډیو مې کتله چې ډوډۍ ویشل کېږي په دې ځای کې څه رقم مسلمانان په دې ډوډۍ باندې منګوله لګوي. زما خلک اختر ته جامې کوي خلک اختر ته کالي کوي خلک اختر ته خوشحالیانې کوي مګر زما په هېواد کې ډوډۍ نشته د خلک د ډوډۍ دپاره وږي دي څه رقم ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. سعودي عربستان وخوړلو د نړۍ ټولو مسلمان ممالکو په موږ باندې ریشخندیانې ووهلې هېچا موږ ته فکر نه کوو چې موږ د چا اولادونه یو هېچا د افغانستان ولس باندې هېچا زړه ونه سوځو هر څوک چې راغلي دي په دې ولس باندې در په دریانې تېرې کړي دي. یوازې چې اختر کې خلک نکریزې کېدي دوی صرف زما وړې کوکېګانې د ډوډۍ دپاره نانبهي په نانبهي باندې نکریزې چې څنګه وکولی شي چې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. زه نه پوهېږم چې کومه لاره ځان ته ونیسو او د کومې لارې نه په مخ باندې لاړ سو. یو غریب نه ده چې د هغې لاسنیوه وکړو یو مظلوم نه ده چې د هغې لاسنیوه وکړو یو نفر نه ده چې هغې سره غم یو کړو. ورځ په ورځ مو غوښې وچېږي ورځ په ورځ مو وینې وچېږي ورځ په ورځ لاله هنده کېږي ورځ په ورځ برباده کېږي ورځ په ورځ باندې خدای دا خو روژه ده په دې روژه کې تا ته څومره مسلمانان وژړېدل څومره مسلمانان تا ته وکړېدل څومره افغانانو په دې مبارکه روژه کې تا ته دا خپلې اوښکې تویې کړې څومره ځوانانو مې تا ته دا اوښکې تویې کړې د دې وطن دپاره. یا رب دا آخرینو روژه ده آخرنۍ روژه مې ده یا خدای پاکه ته مې دا خپلې اوښکې په دربار کې قبولې کړې یا خدای پاکه زما وطن کې تلپاتې سوله راولې یا خدای پاکه څومره چې دم زما 19 کلن 14 کلن بچیان د خپل مور پلار نه لرې کړي دي یا خدای پاکه ته دغه خپل مور پلار سره یو ځای کړې یا خدای پاکه په خپل ټاټوبي سره یو ځای کړې یا خدای پاکه نور د افغانو مظلوم ولس باندې کې خپله مددګار سي. یا رب هېڅوک نشته چې پوښتنه وکړي په نړۍ کې هېڅوک نشته چې د افغان د بچي پوښتنه وکړي. یا رب ته غفور رحیم یا رب ته قهر کوونکی یا رب ته غضب کوونکی یا رب ته نور په دې مسلمانانو باندې رحم وکړي.
دوی خو ویډیو کوي چې په افغانستان کې پراته دي دوی صرف ویډیو کوي دلته موږ ته واچوي چې دا ویډیو تاسو وګورئ په افغانستان کې خلک ډوډۍ نه لري دوی هېڅکله نه وایي چې په دې مسافرو باندې په دې خارج کې څه تېرېږي دوی هېڅکله فکر نه ده کړی چې دغه مسافر سبا د 6 بجې د کور نه د خوب نه راجګېږي چې په سل لعنتیانو باندې دا مزدوري کوي د کم پیغورونه په ځان باندې مني د کومو خبرو په ځان باندې مني څومره کثافاتونو کې لاسونه وهي څومره ځوانان مو چې علم باندې سنبال خلک دي د ترکي او د عربي او د ایراني او د پاکستاني د غلامۍ لاندې ژوند کې دوی صرف هلته ویډیو کوي او دا موږ ته شیر کوي چې په خارج کې پراته ځوانان دي دوی به ټول عمر معیشتونه کوي ظالمه موږ چې سبا جګ سو موږ خوب نه لرو سبا 6 بجې د خوب نه راجګېږو ماسخوتن انډیواله قضا کور ته راځو د هر خارجي چې کلمه یې زده نه ده مونځ یې زده نه ده اودس یې زده نه ده حتی انسانیت یې زده نه ده د هغوی خبرې موږ په ځان باندې تېرو 5,000 روپۍ ځان ته پیدا کوو هغه ملاله چې کور والاو ته یې ولېږو په افغانستان کې داسې یو حال نه ده چې انډیواله په یو کور لپاره ولېږي د یو کور دپاره وکړي ډوډۍ دپاره ظالم خلک د معیشتو دپاره اسمان ته وختل مګر افغانان د ډوډۍ دپاره مړه کېږي افغانان صرف د ډوډۍ د نانبهي دپاره زما او ستا 15 لس کلنې 15 کلنې کوکۍ ملایکې د ډوډۍ دپاره چغې وایي هلته منډې ورپسې وایي دلته منډې ورپسې وایي یو هیومن رایټ نشته چې د افغانستان په دې مظلوم ولس باندې زړه وخوږي یو افغان نشته چې پرې زړه وخوږي ټول منافقین راغلي دي ټول رذیلان راغلي دي هر څوک د ځان دپاره کارونه کوي هر څوک د ځان دپاره فایدې کوي هر څوک پکې خپل ځانونه شو کوي یو ورځ نه ده راغلی هېڅوک نه دي راغلي چې د افغانستان د مظلوم ولس دپاره کار وکوي تل د پردیو غلامي کړې ده تل د خپل مظلوم ولس په خلکو باندې خرڅ کړی ده انتحار نه موږ دا زما 33 کاله عمر سو ما یو ورځ د خوشحالۍ ورځ نه ده لیدلې که زه دلته په سوشل میډیا باندې تاسو ته خندا کوم دا صرف دا خندا ده چې تاسو ته ښکاره کړم چې څنګه خلک مصنوي خنداګانې کوي درې دانې ویډیوګانې مې مخ ته راغلي دي 3 دانې چې زما او ستا مخ به یې چا نه و لیدلی د مخ نه یې تجلې زېږېدلې مخ به یې چا نه و لیدلی مخ به یې چا نه و لیدلی د مخ نه به یې تجلې تاوېدلې مګر نن د ډوډۍ دپاره په کوڅو کې ګرځي زما او ستا خویندې هغه خویندې